خدایه څه شول هغه ما لیدلي خلک خدایه څه شول هغه ما لیدلي خلک په ظاهر او په باطن سپېڅلي خلک د غونډې په سر کې د کونړ د ځوانانو کلتوري ټولنې د کار د ډلې د غړي ښاغلي انجینر فرید الله صافي څخه په مینه هیله ده چې د ټولنې په استازیتوب خپله پرانیستونکې وینا او همدارنګه د نننۍ یاد غونډې د پروګرام په هکله تاسو ته ستاسو په درانه حضور کې خپله وینا واوروي. د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند مشرتابه جرګې غړو د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشرانو جرګې درنو د قلم او کلتور او فرهنګي پښتني احساس لرونکو مشرانو درنو ګډون کوونکو په پښتو او ادب مین شاعر او لیکوال ارواخات ډاکټر کبیر ستوري مینوالو اجازه راکړئ د کورندخار د کونړ د ځوانانو د کلتوري ټولنې کار ډلې د مشرانو جرګې په استازیتوب ستاسو درانه حضور ته هرکلی ووایم. ستړي مشئ، قدمونه مو پلي مو. د کونړ د ځوانانو کلتوري ټولنې د خپل تاسیس او پیل څخه هڅه کړې تر څو د خپل ملي او عنعنوي ورځو لمانځلو سره د خپلو ملي او منل شوي تاریخي شخصیتونو هغه چې زموږ سره نشته او یا د لوی خدای په فضل زموږ په څنګ کې واوسي په درناوي مخامي د خپلو پښتنو ځوانانو نجونو او هلکانو په پښتني غېږ کې د نیولو او هغې ته د خپل بډای کلتور او د هیواد او ژبې سره مینه او د اسلام د مبارک دین په اساساتو اشنا کولو او همدغه رنګه د ګران هیواد افغانستان او په خاص ډول د کونړ د ولایت ځوانانو سره همیشني اړیکو په لرلو خپلې دندې په مخ بیایي چې نن موږ ستاسې په موجودیت کې د نوموړې غونډې جوړېدو ویاړ لرو. د هیواد او پښتنو ستر غازي وزیر محمد ګل خان بابا په وینا کې غواړئ چې ژبه مو ژوندۍ پاتې شي او یا د نورو ژبو ویونکو پاملرنه ځان ته راواړوي هڅه وکړئ چې ژبه تالیف او ترجمې ته داخله کړئ. ژبه په هنر خوږه یعنی شعري او هنري شي. د پښتنو ستر مشر خان عبدالغفار خان بابا په وینا چې کله ژبه ورکه شي نو قوم ورکېږي او همدغه رنګه د پښتنو د سترو خدمتګارانو او ستورو خادم صاحب رښتین او الفت صاحب په وینا چې ژبه باید کلتوري شي. د خادم صاحب په وینا چې وزیر بابا د پښتو ژبه سیاست ته داخله کړې د پښتنو ستورو کلتوري کړې ده ولې ډاکټر کبیر ستوري نوموړي ټول اصلونو ته په دقیقه او هوښیارانه ډول پاملرنه کړې ده. پښتو یې ویلې، پښتو یې کړې، پښتو یې په شعر په زنګو کې زنګولې او د هنر په ژبه زمزمه شوې ده. خپلې خبرې نه اوږدوم. غونډه د ډاکټر کبیر ستوري د پاک روح ته په دعا پیلوم او په دې هیله چې د غونډې مطالب چې په دوو برخو کې یعنې د لنډو مقالو تفریح او مشاعرې برخه تشکیلوي د ډاکټر کبیر ستوري سره ستاسې د خاطرو قناعت حاصل کړي. په درنښت